د شپږم کلاس جنرال ساینس دریم نمبر یونټ شروع دی. بیلنس ډایټ متوازن خوراک. اوس صفحه نمبر 31 ته مونږ راورسېدو. په دې کې بیا ورکړی د بیلنس ډایټ متوازن غذا. دا خبره چې دی نو ټوله په دې چپټر کې د متوازن خوراک روانه ده. دا مونږ بار بار وکړه چې د خوراک هغه قسم چې په هغه کې د خوراک مختلف اجزا شامل دي. په هغه کې کاربوهایډریټ، پروټین، فیټ، سایلز او واټر، اوبه، منرل، ویټامنز د دې ټولو حساب کې شامل دي. دغه ته متوازن خوراک وایي. دا زموږ د وجود لپاره ډېر زیات ضروري دی. نو د متوازن خوراک دا خبره چې کومه ده، اوس مخ په وړاندې باندې دوی مخې ته نور هم بوځي. دوی داسې ورکړی دی چې بیلنس ډایټ پرووایډز انرژي دیټ هیلپس ټو پرفارم د ټاسک. متوازن خوراک موږ له راکوي انرژي، طاقت، دیټ هیلپس چې هغه مدد وکړي، ټو پرفارم چې وکړي د ټاسک کارونه. لکه متوازن غذا موږ د څه لپاره خورو؟ د دې لپاره خورو چې موږ له طاقت راکړي، انرژي راله راکړي، موږ په مختلف کارونه سره انجام کوي. د هیبټ اف بیلنس ډایټ از امپارټنټ از فود. داسې خوراک عادت لکه هغه متوازن خوراک د متوازن خوراک عادت داسې اهم دی لکه څنګه چې د خوراک کول اهم دي. لکه موږ روزانه 3-4 ټیمه خوراک کوو، دا موږ ته اهم کار ښکاري. نو دغه شانتې دا خبره هم اهمه ده چې موږ د کم خوراک کوو چې دا بیلنس ډایټ متوازن. نو دا دومره اهمه ده لکه څومره چې خوراک اهم دی. د متوازن خوراک استعمال. Here are some tips to maintain health and balanced diet. دا یو څو کارونه دي، لاندې ټیپس دي چې د دې په ذریعه باندې ته خپل صحت برقرار ساتلی شي چې او بیلنس ډایټ وکړي. چې ته بیلنس ډایټ استعمال کړي نو ستا صحت برقرار پاتې شي، خرابېږي به نه. دا یو څو کارونه دي. هغه here are some tips. هغه یو څو کارونه دا دي: eat plenty of all color fruits and vegetables like apple, orange and spinach etc. وغیره. وایي داسې کار کوه چې eat plenty of all color fruits. هر قسم میوې چې دی نو هغه ښې ډېرې خوره. پلینټي وایي ډېرو ته. اینډ ویجیټیبلز او سبزیانې هم ډېرې خوره. هغه سبزیانې او میوې دا دي: ایپل دی، اورنج دی، سپینچ، پالک وغیره، ساګ وغیره چې کوم دي، سلاد وغیره چې کوم دي، دغه هر سب کې راځي. وایي د دې استعمال ډېر کوه. دویم نمبر دا بیلنس ډایټ وي، ستا صحت به برقرار پاتې کېږي. فار پروټینز ایټ فش. چې پروټین ونه خوراک استعمالوي نو غوښې خوره، فش میوې خوره، چکن چرګ خوره، بینز لوبیا اینډ پیز او مټر. د دې شیانو استعمال کوه نو ستا د پروټین خوراک کمی او پوره کېږي. ستا وجود ته به هغه ضرورت پوره رسي، ضرورت به پوره کېږي. ملک از ا ګوډ سورس اف کیلشیم ان ویټامین ډي. شوده چې کوم دی نو دا د ویټامین ډي او د کیلشیم اهم جز دی، اهم ذریعه د سورس دی. نو اهم ذریعه ځکه چې د دې نه کیلشیم او ویټامین ډي پوره کېږي، ستا په هډوکو کې چې دی نو مدد ورکوي، هډوکي وي جوړوي او مضبوطوي. ډرینک پلینټي اف واټر ډیلی. روزانه چې دی نو ډېرې اوبه څښه. اوایډ ایټینګ فاسټ فوډ. د داسې خوراکونو نه ځان بچ که. اوایډ بچ کولو ته وایي چې هغه فاسټ فوډ. د فاسټ فوډ لفظي معنا دا ده تیز خوراک. تیز خوراک دا ده چې په لږ ټایم کې تیار شي او طاقت پکې ډېر زیات نه وي. تا له خو انرژي لږه درکړي خو لږ له درکړي او ډېر زیات طاقت پکې نه وي. لکه پیزا او برګر او چیپس وغیره که نه چې کوم فرایي څیزونه په غوړو په تیلو کې فرایي شوي، نو دغه څیزونه نه ځان ساته نو ستا صحت به برقرار پاتې کېږي. اوایډ ایټینګ ټو مچ فیټ کنټینینګ فوډ. د داسې خوراک نه ځان بچ کړي چې په هغه کې چربي ډېره سیوا وي. نو چې چربي پکې سیوا وي هغه خو په وجود کې راجمع کېږي. چې راجمع کېږي تا ته به کولسټرول لیول به دې سیوا کېږي، نو بیا بله مسئلې بلډ پریشر وغیره. ډو ناټ میس ایني اف د اسینشل کمپوننټ اف فوډ. وایي داسې کار وکړه چې چېرته مه میس کوه، هسې مه پاتې کوه چې د خوراک دا بنیادي یو جز هم ته ونه خورې. خوراک یو بنیادي جز هم پاتې کوه، بس خورا کوشش کوه چې تا ته میلاو شي او هغه درنه میس نه شي. اوس دوی د خوراک د فوډ پیرامډ چې دی نو هسې ورکړی دی په لاندې سر کې کولاو دی. دې مطلب دا دی چې په دې لاندې سر کې کوم خوراکونه دي دا په ډېر اماونټ کې پکار دي. بره چې پسې ته لاړ شي نو ورو ورو تنګېږي. ټرایینګل شیپ دی، د تیکون په شکل کې د خوراک دغه ورکړی دا چارټ. نو په 1 نمبر دی اوبه ورکړي دي، د اوبو ښه ډېر ګیلاسونه یې ورکړي دي. واټر 8 ساروینګس. مطلب یې ورته داسې لیکلی دی وایي د اوبو استعمال پکار دی د بیلنس ډایټ لپاره، خو 8 حصې اوبه پکار دي. نو دوی داسې وایي میډیکل والا چې 6 نه 8 ګیلاسو پورې اوبه روزانه تا ته پکار دي چې ته یې وڅښې. که ډېرې څښې شي خو ډېرې ښې دي. نو 8 حصې دغه پکار دي. سروینګس مطلب دا دی چې څومره مقدار یې پکار دی، په څومره حصه کې پکار دي که نه، نو هغه دومره پکار دي. غټ ځګی یې ورکړی دی. بل یې ورکړی دی فورټیفاید سیرل اینډ بریډ. فورټیفاید سیرل داسې خوراکونو ته وایي چې یاره کله زموږ سره په یو خوراک کې نور څه شامل شي، ویټامنز. سیرلز هغه خوراکونو ته وایي چې هغه د دانو نه جوړېږي، غلې نه که نه، لکه غنم، جوار او وریجې. د دې نه کوم خوراکونه جوړېږي هته سیرلز وایي. خو ورسره چې دا فورټیفاید شي، فورټیفاید مطلب دا دی چې په دې کې نور څه شامل شي، لکه ویټامنز او آیرن پکې شامل شي. دغه خوراکونو استعمال پکار دی. بریډ او د روټۍ 2 حصې د دې پکار دي موږ ته په روزانه استعمال کې که نه. نو دا غرې تاسو به اکثر کتلي یا تیار بازارونو کې چې دی نو هغه داسې پوډر شانتې میلاویږي، کوم مریضان یې هغو ته هم ورکوي، نو هغه هم ته فورټیفاید سیرل نه جوړ دي که نه، لکه داسې چې یاره دانې اوړه کړي او په هغه کې نور څه هم شامل کړي، پروټین او ویټامنز او منرلز وغیره.
نو دغه 2 حصې پکار دي. ویجیټیبل ګروپ چې دی نو 3 سروینګز یې ورته لیکلی. دا په خوراک کې چې دی نو 3 حصې هم پکار دي. دا ښه ډېر پکار دي لکه دوی داسې ورکړی دی که نه. دا بل یې ورکړی رایس اینډ پاستا. پاستا میکرونۍ ته وایي، رایس خو وریجو ته وایي. د دې استعمال پکار د شپږ حصې ستا په خوراک کې داسې پکار دي. بل فروټس ګروپ 2 سروینګز ورته لیکلی، 2 سروینګز 2 حصې پکار دي. داسې دا مختلفې دغه شانتې په بره باندې ورکړي چې ته پسې ځې. یوګټ یې پکې ورکړی، ماسته او شوده او چیز، پنیر یې پکې ورکړی دی 3 سروینګ 3 حصې پکار دي. دغه پیټ سایل اینډ سویټس په بره سر کې ورکړي، ډېر لږ مقدار کې ورکړي. یوز سپیرینګلی مطلب دا چې ډېر په احتیاط سره دا استعمال کړه. دا چربي، تیل او خوږې چې کومې دي دې استعمال څنګه وکړه؟ دا ډېر زیات په احتیاط سره استعمال کړه. ورسره کیلشیم، ویټامین ډي، ویټامین B12 دا په مختلفو خوراکونو کې دا تیار چې دی نو په د ګولو په شکل کې هم میلاویږي په بازارونو کې که نه. خو ښه خبره دا ده چې موږ ارګینیک چې کوم فوډ دی، قدرتي خوراکونه کوم دي، د هغو نه استعمال کړو. نو دغه استعمال هم د وجود دپاره ټریسز اماونټ کې د کیلشیم ویټامین لکه په لږ مقدار کې پکار دي. دا په بره سر کې ورکړي ډېر لږ دي. اوس تاسو ته یې دلته لیکلی دی و چوز ا لیټر اف د ویک. لیټر اف د ویک مطلب دا دی چې یار داسې هفته منتخب کړه او د یو لفظ منتخب کړه چې یاره د دې لفظ د کوم خوراکونو شروع کېږي به زه په دې هفته کې کوم. نو ټیچر ویل اساین، استاد به حواله کړي ا لیټر ایوری ویک ټو سټوډنټس. ماشومانو ته به هره هفته چې دی نو یو لیټر یو لفظ حواله کوي، ورته وایي چې د دې لفظ د کوم خوراکونو شروع کېږي په دې هفته کې کوي. سټوډنټ ویل فایند انفارمیشن ډسکس هیلتي فوډ ویچ سټارټ ویت د چوز ان لیټر اف د ویک. سټوډنټانو بیا دا معلومات حاصلوي او دا خبرې به ډسکس کوي چې صحتمند خوراک کم یو دی چې د دې لفظ نه شروع کېږي. فار ایگزامپل فار د لیټر ایم، لکه د لفظ ایم نه دا کوم چې لیټر ایم دی حرف لفظ نه حرف ایم چې کوم دی د دې نه څه شروع کېږي؟ نو ټرای مشروم دا خوراک دی، مشروم دی شروع کېږي، ایم دی میلک، شوده او مینګو ام. نو دغه شانتې یو کار وشي سټوډنټانو ته ټیچر حواله کوي چې یار دا یو لفظ شو، دا یو حرف شو، د دې حرف نه چې کوم ښه خوراکونه شروع کېږي هیلتي، هغه تاسو په دې هفته کې دا نه کوئ. بله خبره دا ده مای هیلتي پلیټ. بس یو تصویر یې دلته ورکړی په صفحه نمبر 32 باندې دې ته لیکلی زما صحتي پلیټ. لکه پلیټ کې څه خوراکونه پکې پراته وي که نه. مای پلیټ از ا هیلتي پلیټ، وایي زما پلیټ هیلتي پلیټ دی. نو ګوره فروټس هم پکې دي، ګرینز هم پکې دي، د دانو نه چې کوم خوراکونه پکار دي، ډیري پراډکټس هم پکې دي، پروټین او ویجیټیبلز دا ټول پکې دي. ټو سټی هیلتي ون نیډز ټو میک فوډ اینډ بیوریج چوایس فرام آل 5 فوډ ګروپس انکلوډینګ فروټس، ویجیټیبل، ګرینز، پروټین فوډ اینډ ډیری ټو ګیټ د نیوټرینټس یو نیډ. وایي یو کس چې ځان له غواړي چې یو صحتمند پلیټ جوړ کړي د خوراک، نو هغه جوړولی شي چې خپل خوراک او خپل مشروبات، بیوریج مشروباتو ته وایي که نه، لکه د سکو والا چې کوم څیزونه دي که نه، لکه لسی شو، اوبه شوې، شوملې دا دغه شو، دا مونږ چې ورته شوملې وایو که نه، لسی دغه شو، ورسره چې بل دی نو شربتونه وغیره دي استعمال هم په څه لږ مقدار کې پکار دي، دې داسې وایي که نه، بیوریج پکار دي. نو یو سړی وایي ځان جوړولی شي چې ځان یو صحتمند پلیټ جوړ کړي د 15 قسمه چې دا کوم د خوراکونو دي د دې نه، لکه فروټس او ویجیټیبلز، سبزیانې، ګرینز دانې، پروټین او فوډز د دې وغیره چې دی نو ځان له یو صحتمند پلیټ جوړولی شي په خاص مقدار کې دې لږ څه په مناسب مقدار کې راواخلي، دا به یو صحتمند پلیټ شي. فیل د فالوینګ، دا لاندینی ټیبل ډک کړه. نو بس دا ته په خپل چایس باندې وکړه. بریک فاسټ ناشتې ته وایي، لانچ باکس د غرمې روټۍ او ډینر د ماښام روټۍ. چې ته پکې څه خوړل غواړې هغه دلته په نمبر لیکه. لکه په بریک فاسټ کې ته کوم فروټ خوړل غواړې، ګرین غلې والا خوراک پکې څه کول غواړي، لکه غنمو روټۍ خوړل غواړي، وریجې خوړل غواړي که نه. ډیری مطلب د شودو نه کم جوړ شوي، په ناشته کې ته څه خوړل غواړي، پروټین پکې څه خوړل غواړي، ویجیټیبلز پکې څه خوړل غواړي. نو بس دا تاسو په نمبر په خپله ډکولی شئ. یو به داسې زباني ووایم چې بریک فاسټ کې لکه فروټ ته واخله دا جو ووایي چې یاره زه دغه خورم، دا مڼه خورم، ټیک شوه. په ګرین کې بیا وایي چې زه د غنمو روټۍ خورم یا پراټه خورم، او په ډیری پراډکټ کې ورسره شوده یا ملایي خورم د شودو نه چې کومه جوړوي. په پروټین کې ورسره ووایي چې انډه خورم، او ویجیټیبلز کې د خپلې طبیعت راواخله. دغه شانتې په لنچ باکس کې وکړه، دا ځایونه پرې ډک کړه چې د غرمې د روټۍ دپاره ته څه خوښوې، د ماښام د روټۍ دپاره. ورپسې دې ورکړی ډایټ اینډ فټنس، غذا او چې دی نو تندرستګي، تندرست چې ورته مونږ وایو که نو، چې په صحت روغ هغه ته فټنس وایي، پیټ او فټنس که نه، چې سړی به تندرست څنګه وي، په صحت به روغ څنګه وي، د دې لپاره غذا، ډایټ اینډ فټنس، غذا او تندرستوالی. هیو یو ایور تاټ واټ ډز هیلث مین، تا چېرته فکر کړی دی چې صحت څه ته وایي، د صحت څه معنی ده؟ از دیر اینی کنیکشن بټوین ډایټ اینډ هیلث، وایي د خوراک، د غذا او د صحت په باره کې څه تعلق شته، څه کنیکشن شته. اینډ هاو کین وی کیپ اور سلیوز فټ اینډ هیلثي، او څنګه به مونږ خپل ځان چې دی نو فټ، تندرست او هیلثي صحتمند ساتلی شو.
څنګه یې ساتلی شو. نو دلته اوس وایي چې هیلث څه ته وایي، ستا نه یې تپوس وکړو که نه چې هیلث او ډایټ په منځ کې څه کنیکشن دی، تعلق یې څه دی. هیلث ډز ناټ اونلی مین د ایبسنس اف ایني ډیزیز. د صحت مطلب دا نه دی چې په تا کې یوه بیماري نشته، بټ اټ مینز ا پرسن هو از فزیکلی اینډ منټلی فټ. بلکې مطلب یې دا دی چې صحت به دې ته وایي چې یو سړی جسماني طور او ذهني طور تندرست وي، چې نه ذهني طور خراب وي، ډپریشن وپریشن خفګانونو په سوچ او فکر کې نه وي، د ټینشن مریض نه وي، او فزیکلی مطلب دا دی چې وجود یې ښه مضبوط وي. نو دقه ته چې دی نو صحت وایي. مطلب یې صرف دا نه دی چې په تا کې بس بیماري ښکاره نشته چې ستا صحت دی. صحت دغه نه دی. صحت دا دی چې فزیکلی مضبوطي سړی په وجود باندې هم مضبوطي او منټلي او په ذهن باندې هم مضبوطي، ذهن هم تندرستي. There is a strong relationship between diet and health. و یو مضبوط تعلق دی د خوراک، د غذا and health او صحت په باره کې. by choosing right type of food چې کله مونږ یو صحیح خوراک منتخب کوو we can maintain our health، نو مونږ خپل صحت برقرار ساتو. eating a balanced diet plays an important role in improving our health. کله چې مونږ متوازن خوراک خورو نو دا ادا کوي یو اهم کار زمونږ د صحت په مخکې والي کې. improving زمونږ صحت له ترقي ورکوي چې کله مونږ کوم خوراک کوو، صحتمند خوراک کوو. نو ډایټ دیټ کنسسټ اف فروټس، هغه خوراک چې په هغه کې میوې پکې، ویجیټیبل سبزیانې پکې، ګرینز غله پکې، and nuts او ممپلي او بادام او دا شیانې پکې، and meat او غوښه پکې. reduce the disease risk، هغه د بیماریانو خطر کموي. while on the other side بل طرف ته که مونږ وګورو an unbalanced diet، غیر متوازن خوراک چې کوم دی چې متوازن نه can lead، دا سبب جوړیږي to health and weight problem، د صحت ته مسلې جوړیږي، ویټ پرابلم د وزن مسلې ته جوړیږي، لکه یا وزن ډېر زیات کمیږي او یا ډېر زیات سیوا کیږي چې بیلنس ډایټ نه. خلک په مخه باندې خواږه خوراکونه کوي، نور پروټین والا او دا نور خوراکونه پکې نه کوي، نو د دې په وجه باندې ستا د وجود دغه چې کوم دی نو هغه سیوا کېدلی هم شي. ورپسې دوی داسې ورکړی دی وایي is it the only diet that keep us healthy and fit. وایي صرف دا خوراک دی، غذا ده چې مونږ صحتمند او درست ساتي، که نه بل څه هم شته. لکه صرف خوراک به مونږ صحتمند ساتي along with diet، د خوراک سره سره regular exercise، روزانه ورزش not only improves health، صرف صحت له ترقي نه ورکوي but it improves mood، بلکې دا طبیعت له هم ترقي ورکوي and sleeping، او له دې سره زمونږ خوب ته هم ترقي میلاویږي، خوب هم ښه کیږي، sleeping habits، د خوب عادتونه هم ښه کیږي. لکه زمونږ طبیعت ورسره هم برابري، صرف خوراک نه دی چې خوراک ته کې ته به صحتمند یې، دې سره سره څه پکار دی، د خوراک سره سره تا ته ورزش پکار دی. نو ستا د خوب ضرورت، خوب چې کم دی خوب به دې هم پوره کیږي، د خوب عادت به دې هم صحیح شي اکسرسایز کې، ستا طبیعت به هم ښه. ډایټ اینډ ایکسرسایز گو ساید بای ساید فار هیلثي لیوینګ. ایکسرسایز چې کوم دی، ورزش او ډایټ ښه متوازن خوراک چې کوم دی دا د یو بل سره سره دي د صحتمند ژوند لپاره. ریګولر ایکسرسایز از ویری امپارټنټ ټو مینټین ګود هیلث. روزانه په بنیاد باندې ایکسرسایز ډیر زیات اهم دی چې زموږ ښه صحت برقرار وساتي. There are many advantages of regular exercise that helps to maintain fitness. ډېرې زیاتې فایدې دي زموږ سره د روزانه ورزش کولو چې دا زموږ مدد کوي to maintain fitness، چې موږ تندرست وساتي. It increases energy level، چې روزانه موږ ورزش کوو دا زموږ د انرژۍ د توانایۍ هغه لیول سطحه چې دی نو هغه زیاتوي. لکه ته ایکسرسایز کوې بار بار نو ستا پاټو ته ستا مسل ته به زیاتې انرژي ضرورت وي، نو خوراک به دې هضمه کېږي، ډېر انرژي به تا ته میلاویږي. مسل سټرینث، مسل پاټې چې کوم دی هغه به مضبوطېږي د ایکسرسایز سره. اینډ برین فنکشن، او ستا دماغ به هم تیزېږي ځکه چې هغه ته به بار بار نوي نوي انرژي تازه تازه. It lower the threat of many diseases and can help us to maintain a healthy weight. بله خبره دا ده چې ورزش دا کار کوي چې دا د ډېرې بیماریانو خطر راکموي. تھریټ خطر ته وایي، لور کمولو ته وایي. مینی ډیزیز د ډېرې بیماریانو خطر راکموي چې مونږ ورزش کوو، زمونږ صحت چې دی نو برقرار ساتي او زمونږ وزن هم برقرار ساتي ورزش. لکه شوګر ورسره کمیږي، کولسټرول لیول کمیږي چې ایکسرسایز کې. Now we can say eating healthy food and exercise appropriately is key to healthy life. اوس مونږ دا خبره وکړه چې یاره صحتمند خوراک چې دی نو هغه او ایکسرسایز چې کوم دی په صحیح مقدار، صحیح طریقې سره، په مناسب طریقې سره ایکسرسایز کول اپروپریټلی مناسب از کی، دا اهم دی ټو هیلثي لایف، د صحتمند ژوند لپاره. پیپل ویت ګود هیلث کین پرفارم دیر اکټیویټیز ویل. هغه خلک چې د هغو صحت ښه وي هغه خپل کارونه په صحیح طریقې سره کولی شي. اکټیویټیز ویل، کارونه په ښو طریقو سره کول. Now it is your turn، دا اوس ستا نمبر دی، ستا وار دی to make a decision، چې ته فیصله وکړې that how you will make your body healthy، چې ته څنګه خپل صحتمند ساتلی شي، خپل وجود صحتمند ساتلی شي، strong، مضبوط and active او چست، تندرست، active، سرګرم. دا اوس ستا په تا باندې شوه، نمبر ستا دی اوس چې یاره ته څنګه خپل وجود ساتي. دا خبرې خو تا ته ټول د بیلنس ډایټ وسې چې داسې کوه داسې کوه، ورزش کوه، try it out، داسې وکړه. Do you know not getting enough sleep is linked to fats؟ وایي تا چېرته دا فکر کړی دی، تا ته پته ده
چې یاره صحیح خوب مونږ نه کوو نو دا زموږ چربي سیوا کوي. یس چې ته خوراک صحیح خوب نه کوې نو په دې وجه باندې هم ستا په وجود کې چربي سیوا کیدی شي. What would happen if you don't get enough sleep؟ څه به وشي که ته صحیح ویده کېږي نو که صحیح ویده کېږي نه نو ته به منټل مسلې به تا ته راځي، تا ته به تکاوټ وي، تا به قهر درځي، ته به خفه یې. And how much sleep children needs between age 6 and 13؟ د شپږو کالو نه 14 کالو پورې ماشومانو ته څومره خوب ضرورت دی؟ نو ساینس والا داسې وایي چې 9 نه واخله 11 ګنټو پورې. نو دا د ماشومانو خبره دلته ځکه راغوستې ده چې دا کلاسونو کې ماشومان زموږ سره ناست دي شپږو کالو نه 15 نه واخلئ 15 کالو پورې نو ځکه نو بس 8 9 ګنټې خو کم سے کم خوب پکار دی. ډو یو نو تا ته پاته ده and the 1/3 of the people on the planet are malnourished. په دنیا کې 1/3 په دریو کې یوه حصه چې دی نو خلک داسې دي چې هغو ته صحیح خوراک نه میلاویږي. میل نارش مطلب دا دی متوازن خوراک ورته صحیح نه میلاویږي. لکه خوراک که کوي متوازن نه دی، دا هر څه پکې نه دی، خوراک مختلف حساب کې نه وي. بیا about 2 million people overweight. 20 لک خلک داسې دي 2 میلیون په 1 میلیون کې 10 لکه 10 لکه خلک داسې دي چې هغو وزنونه زیات دي are obese دی ته وایي اوبیسیټي چې ورته وایي که نه اوبیس دی ته وایي چې وزن یې وایي ډېر زیات د خپل مقدار نه 100 کیلو یو 200 150 یو داسې 821 میلیون پیپل going hungry او ډېر زیات مقدار یې دا دی وښودو چې 821 میلیون پیپل دومره دي په لکونو په کروړونو خلک شو چې دا وږي دي اوس هم دوی ته صحیح خوراک نه دی میلان هنګري دي. دا ستاسو د معلوماتو لپاره شو دا سبق. امید دی چې تاسو په دې باندې پوه یئ. که ستاسو څه قسم تپوس وي تاسو زما نه په کمنټ کې کولی شئ.